ډیرو درنو خوږو کتونکو تبسم افغاني ستاسو په خدمت کې یم او خپل د مینې ډک سلامونه وړاندې کوم. خوږو کتونکو زه نن د زیړان په بره دره کې موجود یم او موږ دلته د یوې ژرندې د کتو دپاره راغلي یو او غواړو چې تاسو ته هم دا ژرنده وښیو چې نن وخت کې د ژرندې څه اهمیت او څه ضرورت دی. راځئ چې لږ غوندې دا ژرنده وګورو او د دې چې کوم مالک دی او کوم چلوونکی دی د هغه نه د دې د اهمیت او ضرورت په حوالې سره څه پوښتنې هم وکړو او تاسو ته ژرنده هم وښیو. خوږو کتونکو دا یو مشر موږ سره موجود دی د ژرندې په حوالې سره زه د ده نه څه تپوس کوم. مشره تاسو نوم څه دی؟ زما نوم دی حاجي نذیر حسین، ریټایر کردوار یم. حاجي صاحب دا ژرنده د کله نه دلته چلیږي؟ دا سن 1905 نه چلیږي. صحیح شو. دا به څو پورې تاسو د ژوندی ساتئ؟ لکه نن وخت د ساینس او ټیکنالوژي دور دی، لکه ماشینونه راغلي دي او میلونه راغلي دي، نو د ژرندې به څه اهمیت دی؟ تاسو به څنګه ژوندی ساتئ؟ ژرندې دا اهمیت دی چې دې کې کومه ملۍ د غنم وړېږي یا مثال جوار وړېږي، دې ملۍ ټکاله د نورو شیو نه مختلفه دی او خواږه وي او ډېره مزیداره وي. او دا خبره رښتیا دی چې لکه د ژرندې وړه خوږ وي یا د ژرندې د مسالهجات او د روڅو کوم دي دا ډېر مزیدار وي؟ دا خبره درسته دی؟ بالکل دا درسته دی. که دا چې د رو ملۍ چې خلکو کوه شوې نو پرچونونه به دلته نه راوړل، کچکیناونه بېګای شنګاک نه راوړي، خرلچیو نه دلته راوړي، تري نه دیا راوړي، بلکې سادې نه دیا راوړي. حاجي صاحب دلته مو وکتل چې دلته ډېره زیاته اوبه بهیږي او نو تاسو د ژرندې نه علاوه سوا که د خیر ښېګړې کومې ادارې دي یا سرکار څه کومې ادارې دي د سرکار نه حکومت بالا نه تاسو څه غوښتنه شته دی؟ موږ غوښتنه دا دی چې موږ غریبان خلک یو که نه، که دا د ملۍ چې موږ ته د امراوت راکړي، د سامان د موږ ته راکړي، دې نه موږ ته بجلۍ د تمام کلي ته، بلکې موږ نه خو پرېږده د نږدې ملۍ دوه کلو ته واته نه بجلۍ ملۍ میلاو شي. لکه اوبه زیاته دی. حاجي صاحب دلته د ورځې څومره خلک راځي او څومره درو کېږي؟ دلته کم از کم له شپې ورځې کې 2 منه درو بوسي. ټیک شو حاجي صاحب، ډېره مننه، خوشحاله اوسئ چې تاسو موږ سره مو پوښتنه. ډېره مننه، تاسو ښاد آباد او بریالي اوسئ چې موږ ته وخت راکړو او موږ ته د پوښتنو ځوابونه هرې بلانو تاسو محفوظ اوسئ. موږ د حکومت ته دا خواست کوو چې مهرباني دې وکړي که نه د دغې ژرندې په حوالې سره د موږ ته ملۍ مشندرۍ راکړي او موږ ته د ملۍ بجلۍ بندوبست وکړي. موږ زیات کوشش دا دی، موږ زیات ملۍ سوالګیر دا یو چې حکومت د موږ سره دا ملۍ ښه ښېګړه وکړي. مننه. کلتوري، تاریخي او داسې زړې نښې نښانې به موږ تاسو ته ښیو. خوږو کتونکو خو تاسو نه زموږ دا خواست دی چې زموږ دا خپرونه او زموږ دا چینل سبسکرایب کړئ، خوښ یې کړئ او شیر یې کړئ. تر بلې خپرونې پورې ما تبسم افغاني ته اجازت راکړئ. هر چېرته چې ښاد آباد او بریالي اوسئ.